السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې اذان شروع سي، سړی تلاوت قرآن عظیم شان کوي، نو د اذان اجابت به کوي او که به سړی هغه تلاوت قرآن کوي او دغه رنګه سړی یو نصیحت اوري، یو نعت اوري. محترمه فقهای کرام وایي چې د اذان اجابت باید سړی وکړي. د اذان اجابت دا دی چې هغه مؤذن وای الله اکبر الله اکبر، دی هم ورسره الله اکبر الله اکبر ووایي، او دغه رنګه د اذان چې هغه کومې کلمات وایي دی هم وایي، خو لیکن چې هغه حي علی الصلاة حي علی الفلاح ته راسي، دی به د حي علی الصلاة پر ځای باندې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وایي، او د حي علی الفلاح پر ځای به ما شاء الله کان وما لا ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن دا به وایي، او د الصلاة خیر من النوم پر ځای باندې چې راسي هغه بیا اورېدونکی بیا دا وایي صدقت او بررت، دا تورې به وایي، او دغه رنګه اجابت د اقامت هغه مستحب دی. نو که سړی خبرې کوي باید خبرې پرېږدي، او که مشغول په قرائت قرآن سره نو ینبغي ده لره وایي دا مناسب ده، ښایي چې قرآن قطع کړي پر هغه ځای باندې، په اورېدلو د اذان سره مشغول سي او اجابت د اذان وکړي. کذا فی البدائع فتاوی هندیه جلد اول صفحه 52 کتاب الاذان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.